د نورو په خبرو پسې ګرځېدل. ټولې اړیکې له تاسو څخه پیل شوي او له تاسو څخه به پای ته رسېږي. له همدې امله که غواړئ چې یو څوک درسره مینه وکړي، لومړی باید خپل ځان کې د مینې او محبت احساس راژوندی او له ځان سره مینه وکړئ. کله چې له ځان سره د مینې او محبت پر بنسټ چلند وکړئ، له نورو سره به مو هم اړیکې ښکلې او بډایه کیږي. په یاد ولرئ چې لومړی له خپل ځان سره مینه او محبت وکړئ او د مهربانۍ له لارې دغه مینه او محبت نورو ته هم ولېږدوئ. پرمختګونه سعادت زېږوونکي دي چې ډېر کله په تاسو پسې د غیبت د پیل کېدو زیګنال له ځان سره لري. یوه لاره چې په مرسته یې کولی شئ له خپل ځان سره مینه او محبت وکړئ دا ده چې په ځان پسې د خلکو خبرې هېرې کړئ او له پامه یې وغورځوئ. په هغه صورت کې چې تاسو او ستاسو وجدان دا ومني چې د ځان لپاره مو ټاکلې لاره تر ټولو غوره او پایله لرونکې ده، نو د خلکو خبرو ته غوږ نه نیول او د هغو خبرو پسې تلل بې ګټې کار دی. خلک به څه وایي؟ دغه لنډې جملې زموږ د ډېرو شخصي، کورنۍ او ټولنیز ژوند له ستونزو او خنډ سره مخ کړی او زموږ روان تر فشار لاندې راوستی دی. د دې په اړه اندېښنه کول چې نور به زموږ په اړه څه وایي، که په تعادل او نارمل اندازه کې وي، ډېر هم بد نه دی. دغه ډول اندېښنه د دې لامل کېږي تر څو موږ د هغه تېروتنو افکارو له تکرار څخه ډډه وکړو چې زموږ د شرم یا زیان سبب کېږي. خو ستونزه هغه مهال لویږي چې د خلکو د خبرو فکر کې اوسېدل له معمولي حده زیات وي، تر هغې اندازې چې زموږ په وجود کې د ویرې او سټرس د رامنځته کېدو لامل شي او زموږ د شخصي ژوند تصمیمونه تر خپل سوري لاندې راولي. دغه فکر خپل سخت حالت ته رسېدلی چې خلک به څه وایي کولی شي د دې لامل شي تر څو موږ د خپل ژوند او کورنۍ آرامتیا یوازې د خلکو د فکر او خبرو په خاطر له خطر سره مخ کړو او د خلکو د کاذبې او لنډمهالې خوښۍ لپاره ژوند وکړو. جالبه ده پوه شي خلک په هغه اندازه هم چې موږ یې فکر کوو د نورو د یو بل حرکت په اړه قضاوت کول ته وخت نه لري او ډېر کله زموږ منفي تصور له هغه څه زیات خطرناک دی چې په حقیقت کې پیښیږي. دغه تصور چې ګواکې خلک به زموږ په اړه څه وایي او څه فکر به کوي زموږ له خیالات او تصور پرته بل څه نه دي. که ښه واوسو او یا ښه ونه اوسو خلک به خپلې تبصرې هرومرو کوي. که چیرې زموږ د ودونو او خوښیو په مراسمو کې خواړه زیات وي وایي به چې اسراف یې وکړ او که خواړه مو په منځنۍ کچه وه وایي به چې څه جبر و، اصلا اړتیا نه وه چې داسې یو محفل ونیسي. خلک کېدای شي د څو دقیقو لپاره زموږ په اړه خبرې وکړي، نه هره ثانیه، هره دقیقه، هر ساعت او هره ورځ. هغوی هم خپل کار او ژوند لري او ښایي څو نور داسې کسان هم په ذهن کې وي چې په اړه یې خبرې وکړي. نو باید راحت واوسو او اجازه ورکړو چې هر څه چې وایي ودې وایي. که چیرې د خلکو په خاطر خپله تحصیلي رشته، دنده، ګډ ژوند او ان خپل د جامو اغوستلو ډول وټاکو هغه وخت زموږ په شخصیت کې څه پاتې کېږي پرته له دې چې د یوې داسې نانځکې په څېر ښکاره شو چې د نندارچیانو د خوښۍ په خاطر هرې سندرې ته نڅا کوي او خپله تلپاتې خوښي د نورو د موقتي او لنډمهالې خوښۍ قرباني کوي. باید خپل ارزښتونه وپېژنو. په دې اړه پوره پوهه درلودل چې څه شی راته اړین دي او غواړو چې څه ډول یو شخص واوسو له موږ سره ډېره مرسته کوي تر څو د خلکو په خبرو او فکرونو پسې ونه ګرځو او د خپلې خوښې سره سم خپل ژوند ته دوام ورکړو. موږ نشو کولی چې ټول له خپل ځانه راضي وساتو او دغه چاره ناشونې ده. نو د دې پر ځای چې خپل پام او انرژي د نورو د نظریاتو او خبرو په هکله فکر کولو ته وقف کړو غوره ده چې خپلو هیلو او موخو ته پر رسېدو یې مصرف کړو. په داسې حال کې چې نور زموږ په اړه د خپلې منفي فکرونو د انرژۍ پر مټ زموږ روح او روان ته زیان رسوي. غوره ده چې د ژوند له ښکلا او خوند واخلو. اجازه ورکړو هر څوک چې هر څه وایي ودې وایي. که پوهېږو چې فکر او کار مو ښه او د خوښۍ وړ دي اجازه ورکړه چې خلک هر څه وایي ودې وایي. دا چې فکر وکړئ چې خلک به زموږ په اړه څه وایي په اصل کې د خپلې ازادۍ د سلب کولو او اسیرولو په معنا ده. نو غوره ده چې آزاد ژوند وکړو او هر هغه څه چې د خپل ځان په خیر وینو ترسره یې کړو. که چیرې هر څوک اوسو او یا په هر موقف کې اوسو د خلکو خولې نشو تړلی ځکه که وغواړو یا ونه غواړو هغوی به خپلې تبصرې هرومرو کوي چې د هغوی له حسادت، کینې، لورینې او د کمترۍ له احساس څخه سرچینه اخلي. نو باید راحت واوسئ او په یاد لرو هغوی چې په موږ پسې خبرې کوي په حقیقت کې په ژوند کې پر یو ثابت ځای باندې ولاړ دي. هیڅ ډول پر
پرمختګ او لاسته راوړنې نه لري او نشي کولی چې زموږ مقام او موقعیت ته راورسیږي. هغوی د ډېرۍ کینې او حسادت له مخې پر موږ پسې خبرې کوي. ودې وایي هر څومره چې کولی شي خبرې دې وکړي. په ځواب کې موږ هم خپلو بریاو او لاسته راوړنو ته دوام ورکوو او دا کېدی شي د هغو پر وړاندې تر ټولو غوره ځواب وي. که چیرې د خلکو خبرو ته پام وکړو باید ځینې اقتصادي زیانونه هم وزغمو. په ودونو، ختمونو، شیریني خوریو او ګڼو نورو مراسمو کې باید له حده زیات لګښتونه وکړو ځکه دې ته اندېښنه لرو چې خلک به څه وایي. د افغانستان په ګوټ ګوټ کې رواج دی چې ځینې قومونه خپلې خویندې او لوڼې بل قوم ته نه ورکوي او یا خپل ورور او زوی ته له بل قوم څخه واده نه کوي. هغه هم یوازې له دې امله چې خلک به څه وایي. خلک به وایي چې فلانۍ نجلۍ هلک له فلاني قوم څخه دی او یا فلانی کس له فلاني قوم سره ښیښي وکړه. په داسې حال کې چې مقابله کورنۍ کېدی شي د خپل زوی یا لور لپاره یو غوره کورنۍ وي او دغه زوج یو نیکمرغه او له خوښیو ډک ژوند ولري. خو یوازې د خلکو د خبرو په خاطر کېدی شي دغه اړیکې او خپلوي جوړې نه شي. له همدې امله ډېر ځله د همدې دلیل پر بنسټ دوه مینان یو بل ته نه دي رسېدلي او د همدې بې معنا دلیل په خاطر یو له بل سره واده نه دی کړی. نو راځئ چې د دغه ناخوښه او بې معنا رسم او رواج ته د پای ټکی کېږدو او د دغه ذهني اندېښنې په اړه چې خلک به څه وایي تصمیم ونه نیسو. بیا هم وایم چې نشو کولی د خلکو خولې له خبرو وتړو. باید اجازه ورنه کړو چې د خلکو هغه خبرې چې ښایي اصلاً زموږ په اړه ونه وایي زموږ لپاره پر یو ذهني اختلال او بوختیا بدلې شي او زموږ د ژوند خوښۍ او ازادي راڅخه واخلي. بهتره به وي چې پوه شو چې خلک په کومو مواردو کې په تاسو پسې خبرې کوي. کله چې تاسو یو بریالی شخص یاست په ډېری مواردو کې خلک هغه مهال پر تاسو پسې خبرې کوي چې تاسو داسې یو مخې ته یا بریا ته رسېدلي وئ چې هغوی ورته د رسېدو وړتیا او توان نه لري. هغه پرمختګونه کینه زېږونکي دي چې معمولاً پر تاسو پسې د غیبت زیګنال له ځان سره ولري. هغه کسان چې بریالي کېږي اړ کېږي تر څو ځینې ټولنیز او فرهنګي ناخوالې پر ځان ومني. همدغه حقیقت پر تاسو پسې د خلکو د غیبت کولو دلیل دی. په یاد ولرئ چې له هرې بریا وروسته مو د ځینو کسانو او ان ځینو ملګرو له خوا له تاسو سره حسادت، تخریب، بدبیني او منفي خبرې په بشپړه توګه یو طبیعي چاره ده. له ځان سره مو حسادت کوونکي بدبین او مخرب کسان له پامه وګرځوئ او له هغو سره د یو ناروغ په څېر له مهربانۍ ډک چلند وکړئ. پرته له دې به د ژوند اصلي موخو او هیلو ته له رسېدو وروسته پاتې شئ. کله چې ستاسو له ژوند سره حسادت کوي په تاسو پسې د خلکو د خبرو کولو یو بل عامل دا دی چې هغوی ستاسو د ژوند له طرز او طریقې سره حسادت لري. تاسو ولې یوه غوره دنده لرئ، ولې یو ښه موټر لرئ، ولې ډېر سفرونه کوئ، ولې د یو ښکلي کور خاوند یاست، ولې تل بریا ستاسو په برخه ده او لسګونه نور. نو خپل ځان مه ځوروئ. تاسو له هغو څخه متفاوت یاست او دا په تاسو پسې د خبرو کولو یو لوی عامل دی. هغوی د ترسره کولو لپاره نور غوره کارونه نه لري. په تاسو پسې د نورو خبر کول په دې معنا دي چې هغوی په رښتیا هم د ترسره کولو لپاره بل ګټور او غوره کار نه لري. طبیعي ده چې موږ ټول غواړو یو ګټور او لاسته راوړنو ډک ژوند ولرو. داسې یو ژوند چې له غیبت کولو او په نورو پسې له خبرو کولو ډېر غوره وي. نو کله چې نور پر تاسو پسې خبرې کوي څه باید وکړئ؟ هیڅ هم مه کوئ. د لومړنیو کارونو له ډلې څخه یو کار چې باید پرې پوه شئ او درک یې کړئ دا دی چې هیڅ کار مو له وسې نه کېږي. کېدی شي وکولی شي هغه کس چې پر تاسو پسې خبرې کړي دي خاموشه کړئ یا خپل هغه عمل چې پر تاسو پسې د هغوی د خبرو کولو لامل شوی دی توجیه کړئ. خو غواړئ چې دغه کار په نړۍ کې له څو کسانو سره وکړئ. آیا د ترسره کولو لپاره بل کار نه لرئ؟ ان که خپل ټول عمر هم پر توجیه کولو تیر کړئ هغوی به بیا هم له خپل موقف څخه لاس په سر نشي بلکې ستاسو په اړه د لا ډېرو او نورو دسیسو پر جوړولو او پر تاسو پسې د خبرو کولو لپاره او پر لا ډېرو مسایلو پسې وګرځي.
یوازینی حل لاره یې دا ده چې هغوی وبخښئ او خپل ځان له ځورولو خلاص کړئ. د سټیو جابز په څېر انسان هم ډېر داسې نیوکې کوونکی او پر ځان پسې خبرې کوونکي درلودل چې د هغه د مدیریت او بازار موندنې طریقه یې نه خوښوله. مهم ټکی چې غواړو اشاره ورته وکړو دا دی چې د ټولو هغه کارونو او بریالیتوبونو سربیره چې غواړئ په ژوند کې ترسره کړئ او لاسته یې راوړئ تل داسې کسان شته چې له تاسو سره مخالف دي او ستاسو کم راوړلو لپاره کیدای شي هر کار ترسره کړي. په یاد ولرئ چې بریالي کېدل او شهرت ترلاسه کول دا ډول ستونزې او خنډونه له ځان سره لري. نو چمتو اوسئ او اصلا خپل ځان مه ځوروئ. او تر ټولو مهم ټکی دا دی چې تاسو هر چاته د هرې موضوع د وضاحت او تشریح کولو لپاره اړ نه یاست. باوري اوسئ چې هغوی ستاسو په ژوند کې هیڅ ارزښت نه لري مخکې له دې چې ناوخته شي دغه موضوع درک کړئ. هغه کسان چې په تاسو پسې خبرې کوي تاسو په ژوند کې هیڅ ارزښت او اهمیت نه لري او اړتیا نه لرئ څو له هغو سره لاس او ګریوان شئ او یا خپلې کړنې توجیه کړئ. کوچنۍ کورنۍ او دوستانه مسایل له دغه امر څخه مستثنا دي او تاسو کولی شئ چې یوازې په هغه مواردو کې توضیحات او تشریح ورکړئ چې مقابل لوری مو درته ارزښت او اهمیت ولري. کله چې د هغه کسانو تر څنګ تیریږئ چې خبرې درپسې کوي موسکا وکړئ. تاسو له لوري هغه کسانو ته تر ټولو سخته ضربه چې خبرې درپسې کوي دا ده چې د پوره پر ځان باور په شتون کې په داسې حال کې ورسره مخ شئ چې په خوله مو خندا او موسکا شتون ولري. هغه موسکا چې وایي زه پوهیږم چې له شا خبرې راپسې کوئ خو زما لپاره اړینه نه ده. کله یې چې له څنګه تیریږئ داسې په لاره لاړ شئ چې ګواکې د نړۍ پر مخ تر ټولو نیکمرغه انسان تاسو یاست. د قرباني کېدو احساس مه کوئ. لکه څنګه چې په ډېر احتمال سره تر اوسه متوجه شوي یاست هغه موقعیت چې نور په تاسو پسې خبرې کوي په هغه چاره کې ستاسو له بریالیتوب سره مستقیمه اړیکه لري چې له امله یې پر تاسو پسې خبرې کوي. دغه موضوع یوازې پر یو حقیقت باندې پای ته رسیږي. له هماغه لومړي سره تاسو په عملي ډګر کې بریالي وئ. خپل رول مو د یو بریالي کس په توګه ولوبوئ. جشن ونیسئ او له دغه حقیقت څخه چې هرومرو د ارزښت وړ وي چې له شا خبرې درپسې شوي دي خوند واخلئ. په ورته موقعیتونو کې بد او منفي غبرګون ښودل به مرسته در سره ونه کړي بلکې دغه حقیقت به ثابت کړي چې له ذهني پلوه د هغو د خبرو تر اغېزې لاندې راغلي یاست. آرامه اوسئ او له دې اړینه ده چې داسې څرګنده کړئ چې ګواکې هغه شایعات او خبرې چې ستاسو په اړه خپرېږي یا خوله په خوله کېږي هېڅ ارزښت نه درته لري. که فکر کوئ چې د ادارې دننه مو له ورته موضوعاتو سره مخ شوي یاست اړتیا ده تر څو لازم توجیهات او توضیحات وړاندې کړئ. نو غوره ده چې په غور سره پلان او پروګرام جوړ کړئ. له مرتکبو کسانو سره د تړلې دروازې دننه او په یو آرامه فضا کې په پوره حوصلې سره خبرې وکړئ. په یاد ولرئ چې که یو مثبت فکر لرونکی او مهربانه انسان واوسئ شته داسې کسان چې ستاسو له دخالت پرته له تاسو دفاع وکړي او که چیرې خدای مه کړي یو نامهربان او منفي فکر انسان وئ نو غوره ده چې په خپل وجود کې د مثبت فکر او مهربانۍ حس پیاوړی کړئ تر څو مخکې له دې چې تاسو له خپل ځان څخه دفاع وکړئ نور مو په غیاب کې له شخصیت او ارزښت څخه دفاع وکړي. هو ویل هغه مهال چې باید نه وویل شي. آیا اړتیا ده په هره موضوع کې باید هو ووایو؟ آیا لازمه ده تر څو تل هغه کسان ده چې پوهیږو په یوه موضوع کې رښتیني نه دي او له موږ څخه د تایید غوښتنه کوي په مثبت ځواب او ویلو ښه راغلاست ووایو؟ نه ویل په بشپړه توګه د همکارۍ غوښتلو له حس څخه توپیر لري او موږ باید یوازې هغه مهال نه ووایو چې پایلې مو یې سنجولې وي او ویل مو ښایي په زیان تمام شي. آیا نه ویل د غیر منطقي غوښتنو پر وړاندې درته سخت دي؟ که ونه شئ کولی چې نورو ته نه ووایاست اړینه ده چې تل د نورو لومړیتوبونو ته پر خپلو هغو ترجیح ورکړئ. د نورو غوښتنو ته هغه مهال مثبت ځواب ورکړئ چې تمې او غوښتنې معقولې او د منلو وړ وي. خو که چیرې تل د نه ویلو له ډاره د نورو د غوښتنو پر وړاندې مثبت ځواب ورکړئ اوس نو د بدلون وخت را رسېدلی او باید دغه بدلون ته مو په وجود کې ځای ورکړئ. نه ویل اسانه دي هغه مهال چې موږ او نور خپل ټول ژوند د هو ویلو مهارت ته وقف
کړی دی او لا یې هم کوو. موږ په اړیکو او خبرو اترو کې ډېر کله د دې په لټه کې یو چې له مقابل لوري څخه مثبت ځواب ترلاسه کړو. د خبرو اترو د کتابونو لویې برخې هم د همدې موخې پر بنسټ لیکل شوي او ترتیب شوي دي. راجر فیشر هم د خبرو اترو په اړه خپل مشهور کتاب د ګیټینګ ټو یس په نوم نومولی دی. خو هغه کسان چې په خبرو اترو کې ډېره تجربه لري پوهېږي چې د مقابل لوري مثبت ځواب ته لاسرسی پیدا کول د خبرو اترو د سکې یوازې یو طرف دی. د سکې بل لوری د نه ویلو او یا په بل عبارت د مقابل لوري غوښتنو ته مثبت ځواب نه ورکول دي. هغه غوښتنې چې کېدای شي منطقي یا اخلاقي نه وي او یا ان چې منطقي او اخلاقي وي خو پوره کول زموږ له توانه وتلي دي. هغه کسان چې زموږ منفي ځواب اوري په بشپړه توګه زموږ له دې ځواب څخه نه خوشحاله کېږي او البته دا یو طبیعي امر دی. منفي ځواب د مقابل لوري د غوښتنو، نظریات او هیلو د ردولو او همدارنګه د مقابل لوري د لومړیتوبونو نه پوره کول دي. له همدې امله په ډیری مرکو خبرو اترو کې نه ویل د یوې مرکې یا خبرو پای نه دی بلکې د یوې نوې مرکې یا مذاکرې پیل دی. هغه چا چې منفي ځواب اورېدلی دی له خپلو ټولو وړتیاو او هیجاني وسایلو کار اخلي تر څو دغه منفي ځواب پر مثبت ځواب بدل کړي. هغه چا هم چې منفي یا نه ځواب یې وړاندې کړی دی د نورو په راضي ساتلو کې زموږ د ټولو انسانانو لیوالتیا ته په کتو معمولا ډیری سختې شیبې تجربه کوي. هرومرو تاسو ته هم پېښه شوې ده چې له ځنډ پرته مقابل لوري ته د منفي ځواب له ورکولو وروسته ان د هغه د اعتراض او نیوکې له پیل څخه مخکې تر دې حده په عذاب کې د اوسېدو احساس کوئ چې د موضوع په رقیق کولو باندې لاس پورې کوئ. د نه په ویلو د قدرت د زیاتوالو لپاره غوره ده تر څو لاندې ټکي عملي کړو. دا ومنئ چې نشئ کولی هر کار ترسره کړئ. ښایي نورو ته مو د هو ویل د دې لامل شوي وي تر څو خپل ځان ته هیڅ وخت ونه لرئ. که چیرې د نورو غوښتنو ته تل مثبت ځواب لرئ نو خپل ځان ته مو هیڅ وخت نه دی پرېښی. پرېکړه وکړئ چې له دې وروسته به هر غیر معقول او د منلو خلاف غوښتنې ته مو هو ځواب نه ورکوئ. د ځان غوښتونکي کېدو له فکره مه ویرېږئ. ښایي له ځان سره فکر وکړئ چې نورو ته د نه په ویلو سره به پر ځان غوښتونکي کس بدل شئ. ځان غوښتونکی شخص تل نورو ته منفي ځواب ورکوي او یوازې د خپل ځان په اړه فکر کوي. خپل ځان ته ووایاست چې ځان غوښتونکي نه یاست. که مو د چا غیر منطقي غوښتنه رد کړه او هغه تاسو ځان غوښتونکي وبللی غوره ده تر څو له هغو سره خپلې اړیکې راکمې کړئ. تېر وخت او ټولو هغه مثبتو ځوابونو ته په کتو چې نورو ته مو ورکړي دي کولی شئ پوه شئ چې ځان غوښتونکي نه یاست بلکې په دغه ټاکلې غوښتنه کې مو د موضوع د مختلفو اړخونو په پام کې نیولو سره ځواب نه دی. دا ومنئ چې شونې نه ده هر څوک په ژوند کې خوشحاله او راضي وساتئ. تاسو نشئ کولی ټول هغه کسان چې په ژوند کې مو شته راضي او خوښ وساتئ. له همدې امله باید د نورو لپاره سره کرښه په پام کې ولرئ. ښایي فکر وکړئ چې د نه ویلو او د نورو په ناهیلي کولو سره به د هغو درناوی نسبت خپل ځان ته له لاسه ورکړئ. خو داسې نه ده. که چیرې یو څوک ګمان وکړي چې تاسو هرې غوښتنې ته مثبت ځواب ورکوئ ښایي وغواړي چې د خپلو غیر منطقي غوښتنو له لارې له تاسو ناسمه ګټه واخلي. هغه کسان ته ځانګړی ارزښت ورکړئ چې په رښتیا درته اړین دي او هڅه وکړئ چې هغوی خوشحاله وساتئ. د نه ویلو مثبت اړخونو ته پام وکړئ. اړ نه یاست څو نه ویلو ته د یوې بدې پدیدې په نظر وګورئ. هر کله چې یوې غوښتنې ته نه ووایاست کولی شئ ګڼو هغه نورو کړنو ته هو ووایاست چې ستاسو لپاره ډېرې ګټې او مثبتې پایلې له ځان سره لري. له دې لارې څخه به په ګټې اخیستو د منفي ځواب له ویلو وروسته په لږه کچه د ګناه احساس وکړئ. د بیلګې په توګه وګورئ چې په نه ویلو سره څه لاسته راوړئ او یا دا چې څه شی له لاسه ورکوئ. د خپلې ناراحتۍ دلیل مو په نه ویلو کې کشف کړئ. ولې نورو ته د منفي ځواب په ورکولو سره د ناراحتۍ احساس کوئ؟ آیا ویرېږئ چې مقابل لوری به نور له تاسو سره خبرې ونه کړي؟ آیا فکر کوئ چې د منفي ځواب په ورکولو سره یو ځان غوښتونکی شخص ښکاره شئ؟ کله چې پوه شئ چې په رښتیا هم ستاسو د ناراحتۍ لامل څه دی کولی شئ شرایط ته په منطقي ډول وګورئ. که ویرېږئ چې یو کس ته په د نه ویلو سره د هغه توجه له لاسه ورکړئ د دې وخت رسېدلی تر څو له یاد شخص سره مو پر اړیکه باندې بیا کتنه وکړئ. د هو ویلو مختلفې طریقې وپېژنئ. ځینې وخت نور په مختلفو طریقو سره تاسو غولوي تر څو یې غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړئ. کله چې دغه طریقې وپېژنئ په اسانۍ سره کولی شئ د نور
نورو غیر منطقي غوښتنو ته نه ووایاست. ځینې طریقې چې د دې لامل کیږي څو د خپلې خوښې خلاف مثبت ځواب ورکړئ عبارت دي له بد چلند کول. ځینې وخت نور خلک هڅه کوي څو په بد چلند او بې ادبۍ سره له تاسو مثبت ځواب ترلاسه کړي. اړینه ده چې په ورته موقعیتونو کې په سړه سینه او هغو ته په نه پاملرنې سره له ادب او درناوي څخه په ډکه لهجه منفي ځواب وړاندې کړئ. چیغې وهل شخص په چیغو او شکایت کولو او ان د غوښتنې په پام کې نه نیولو سره داسې چلند کوي څو تاسو ته په داوطلبانه ډول له هغو سره مرسته وکړئ. په ورته موقعیتونو کې غوره ده تر څو دقت وکړئ چې آیا موضوع حقیقت لري او که یوازې ستاسو د چل او فریب لپاره طراحي شوې ده. د وجدان عذاب رامنځته کېدل ځینې کسان هڅه کوي څو د دې موضوع په ویلو سره چې ګواکې هیڅ کله مرسته نه ورسره کوئ تاسو په وجود کې د وجدان عذاب رامنځته کړي. په ورته مواقعو کې په ارامۍ سره د مخکینۍ هغه موقعیتونو یادونه وکړئ چې مرسته مو ورسره کړې وه او ووایاست چې دا ځل قضیه توپیر کوي او نشم کولای چې مرسته ورسره وکړئ. ستاینه او تمجید کېدای شي ځینې وخت یو څوک ستاسو په ستایلو او د دې جملو په ویلو سره چې تاسو څومره د فلاني کار په ترسره کولو کې فوق العاده یاست او یا څومره ښکلې جامې مو اغوستې دي له تاسو څخه کوم څه وغواړي. په دا ډول موقعیتونو کې وګورئ چې آیا د هغو موخه رښتیا هم ستاسو ستاینه او تمجید دی او یا دا چې غواړي په خپلو دغو خبرو سره چل او فریب درکړي او خپلې غوښتنې در باندې پوره کړي. له حده زیاته بښنه مه غواړئ. که چیرې له دې چې نشئ کولی د ځینو دلایلو پر بنسټ کوم چاته مثبت ځواب ورکړئ او له خپل دغې ناتوانۍ څخه په رښتیا هم ناراحت او خواشینی یاست یوازې یوه ساده خواشینه یم ویل بسنه کوي. له حده زیاته بښنه غوښتل ستاسو د کمزورتیا او قاطعیت نه درلودلو څرګندوی کوي. په دې حالت کې مقابل لوری فکر کوي چې په ډیر ټینګار او اصرار کولو سره کولی شي تاسو راضي کړي تر څو غوښتنو ته یې مثبت ځواب ووایي. که چیرې له حده زیاته بښنه وغواړئ مقابل لوری تصور کوي چې ستاسو په منفي ځواب سره پاک کې تېروتنه او ناسم کار ترسره کوي. د خپل منفي ځواب لپاره یو لنډ او کوچنی دلیل راوړئ. د دې لپاره چې ولې نشئ کولی د مقابل لوري غوښتنې ته مثبت ځواب ورکړئ یوه ساده او لنډه توضیح کولی شي د هغو د قانع کېدو لامل شي. اړتیا نشته چې د خپل منفي ځواب لپاره له حده زیاته توضیح ورکړئ. په دې برخه کې د توضیحاتو ورکولو لپاره یوازې یوه یا دوه جملې بسنه کوي. اړتیا نشته چې دروغ ووایاست او یا مختلفې پلمې ولټوئ. مقابل لوري ته د مثبت ځواب ترلاسه کولو لپاره نورې سرچینې او بدلونونه وښایئ. که په رښتیا هم مقابل لوري ته د خپل منفي ځواب په ویلو سره د ګناه احساس کوئ او هیله کوئ چې کاشکې مو مرسته ورسره کولی شوی مقابل لور ته د هغو د غوښتنې پوره کولو یوه بله او ځایناستې لاره وښایئ. که فکر کوئ چې کیدای شي له یوې بلې لارې له مقابل لوري سره مرسته وکړئ د یادې لارې په هکله وضاحت ورکړئ. دغه نوې او د پام وړ لاره باید ستاسو دواړو لپاره مناسبه وي. د نه ویلو پر مهال مقابل لوري ته بې ځایه تمې او هیلې مه ورکوئ. کولی شو ووایو چې دا زموږ د فرهنګي ځانګړنو له ډلې څخه ده چې له حده زیاتې محافظه کارۍ له امله وروسته له هغې چې مقابل لوري ته مو منفي ځواب ورکړ د هیله بښونکو جملو په ویلو سره هڅه کوو د هغو روحیه پیاوړې کړو. د بیلګې په توګه یو څوک له تاسو پور غواړي او تاسو هم د تیرو ترخو تجربو او هغه وعده خلافو پر بنسټ چې یاد شخص مخکې له تاسو سره کړي دي اصلا نه غواړئ چې پیسې په پور ورکړئ. کېدای شي ووایاست چې 2-3 اونۍ وروسته له ما سره اړیکه ونیسه. کېدای شي وکولی شم چې مرسته در سره وکړم. په داسې حال کې چې ښه پوهیږئ چې نور نه غواړئ هغه ته پیسې په پور ورکړئ. بې ځایه هیلې او تمې بښل سره له دې چې له اخلاقي معیارونو څخه یوه لرې موضوع ده او د دې لامل کیږي څو مقابل لوری خپل وخت بې ګټې په تمه او هیله تیر کړي. خپل تریخوالی به په راتلونکي هغه مرحلو کې هم له ځان سره ولري چې مقابل لوری ستاسو له خوا په هر حال یو قطعي منفي ځواب ترلاسه کوي. د مرستې او تعاون د حس نه درلودل هر انسان که څه هم له مالي او جسمي اړخه پر ځان بسیا وي بیا هم په ژوند کې له داسې ستونزو سره مخ کیږي چې د دوهم کس د مرستې او همکارۍ له حس پرته د حل کولو وس او توان نه لري. موږ په خپل ورځني ژوند کې څو ځله له ورته ستونزو سره مخ شوي یو چې که چیرې هغه مهال کوم کس را سره مرسته او همکاري نه وي کړې کېدای شي اوس به له ورته لسګونه نورو ستونزو سره مخ وو. د مرستې او همکارۍ حس معمولا په مهربانه زړونو کې ډېر شتون لري
کړي او دا څه ډول کولی شو مهرباني تمرین کړو. لاندې ټکو ته پام کوو. مهربانه اوسېدل خپل او د نور ژوند د معنا ور بخلو یوه حیاتي لاره ده. مهربانه اوسېدل د غوره اړیکو په ټینګولو او د لا ډېر شفقت په درلودلو کې د پام وړ مرسته کوي او موږ ته د دې شونتیا راکوي څو د یو مثبت ځواک په توګه د نورو پر ژوند مثبت اغیزه وکړو. مهرباني د انسان په وجود کې ژورې ریښې لري او په داسې حال کې چې ځینې انسانان ذاتاً مهربانه دي. انتخاب تل زموږ په لاس کې دی چې هر وخت وغواړو کولی شو مهربانۍ او صمیمیت ته په خپل وجود کې وده او تقویت ورکړو. د دې لپاره چې پوه شو څه ډول مهربانه اوسو دلته ټول اړوند مطالب د دریو عنوانونو لاندې څیړو. لومړی برخه له مهربانۍ د ډک فکر او نظر درلودلو د ودې لپاره. دویمه برخه له مهربانۍ د ډکو ځانګړنو د ودې او تقویې لپاره. او دریمه برخه د مهربانۍ د ودې او تقویې کولو عملي تمرین ته ځانګړې شوې ده. لومړی برخه له مهربانۍ د ډک فکر او نظر درلودلو وده او تقویه. د مهربانۍ په تر ټولو لومړني تعریف کې ویلی شو چې مهرباني هغه د زړه له اخلاص ارزښت دی چې نورو ته یې ورکوو. دا چې د نورو لپاره تر ټولو غوره غوښتنې او لورینې ولرو او پر دې پوه شو چې هغوی هم همغه غوښتنې، اړتیاوې، انګیزې او ان همغه ویرې له ځان سره لري چې موږ یې لرو. ارواپوه او فیلسوف فروچي مهرباني د اسانه ژوند کولو لاره بولي، ځکه مهرباني انسان د منفي فکرونو او احساساتو لکه کرکې، بدګمانۍ او فریب ورکولو له دام او اسارت څخه آزادوي. په خلاصه ډول ویلی شو چې مهرباني ټولو موجوداتو ته د ریښتیني ارزښت ورکولو په معنا ده. د نورو پر وړاندې مهرباني او بخښنه تمرین کړئ. د مهربانۍ د مهارت نه درلودل، خجالت کېدو او پر ځای نه پوهېدلو ستونزې او نیمګړتیاوې چې څه ډول کولی شو نورو ته نږدې شو، هغه وخت رفع کېدی شي چې لاس په کار شي او یاد مسیر ته تر هغه دوام ورکړئ چې مهرباني مو په وجود کې پر یو نه بدلیدونکي عادت او ځانګړنه بدله شي. د خپلې مهربانۍ پر وړاندې له نورو څه مه غواړئ. تر ټولو لوی مهربانۍ همغه دي چې له ځان سره د بدل او امتیاز غوښتنه ونه لري، یعنې هغه مهرباني چې غیر شرطي او له تمې او توقع پرته دي. د ګټې ترلاسه کولو لپاره مهرباني مه کوئ. پر فریب او چل لړلې مهربانۍ څخه لرې اوسئ. مهرباني د امتیاز لټونکي باادبه اوسېدو، حساب او کتاب شوي بخښنې او مصنوعي ادب او نزاکت په معنا نه ده. که چیرې څوک له خپلې مهربانۍ څخه نور ته د چل او فریب ورکول د لارې په توګه کار اخلي او موخه یې دا وي تر څو خپلې غوښتنې پوره کړي او یا مقابل لوری تر کنټرول او اغېزې لاندې راولي، دغه مهال بیا نشو کولی چې دغه چلند ته مهرباني نوم ورکړو، بلکې دا هر څه په حاصل کې چل او فریب ورکول دي. پر خپل ځان باندې مهرباني اوسئ. د ځینو انسانانو تیروتنه دا ده چې کله له نور سره مهرباني کوي، له خپل ځان سره له مهربانۍ او صمیمیت ډک چلند نه لري. کېدای شي د دغه حالت ځینې برخې د خپل وجود له ځینو برخو سره مینې نه لرلو ته ور وګرځي، خو ځینې وخت بیا دغه چارې ریښې له خپل ځان څخه په بشپړې پوهې نه درلودلو کې ده. په خواشینۍ سره کله چې له خپل دروني وجود څخه استحکام او پیاوړتیا ونه لرئ، دغه خطر شته چې مهربانۍ مو رښتینې او خالصې نه وي. ځان پیژندنه له تا سره مرسته کوي تر څو پوه شئ چې د ځور او خواشینیو سرچینه مو څه ده. ځان پیژندنه همدارنګه تاسو ته له خپلو دروني نیمګړتیاوو او نه همغږیو سره د مخ کېدو وړتیا درکوي. دغه ځانګړنه تاسو ته قدر کوي څو د خپل شخصیت په نامطلوبو اړخونو باندې کار وکړئ. خپل ډیر وخت ځان پیژندنې ته وقف کړئ او له دغې پوهې څخه له خپل ځان البته باید یادونه وکړو چې موږ ټول نیمګړتیاوې او کمزورتیاوې لرو او له نور سره د مهربانه اوسېدو لپاره ګټه واخلئ. له ځانه وپوښتئ چې له ځان سره مهرباني کول څه معنا لري. د ډیریو کسانو لپاره له ځان سره مهرباني کول د دروني خبرو اترو مشاهده او ساتنه او له منفي افکارو څخه د مخنیوي په معنا ده. مهرباني کول له مهربانه انسانانو زده کړئ. د خپل ژوند په رښتینو مهربانه انسانانو او دا چې دغه کسان څه حس درکوي فکر وکړئ. آیا ان یوازې د هغو په اړه فکر کول ستاسو د رضایت او خوښۍ لامل کیږي؟ ښایي دا هر څه له دې امله وي چې د مهربانۍ اغېزې تر ډېرې پاتې کیږي او له ستونزو او سختۍ سره د مخ کېدو پر مهال له انسانانو سره په رضایت او خوښۍ ترلاسه کولو کې مرسته کوي. کله چې یو څوک داسې لاره پیدا کوي چې له تاسو سره د هغه څه په خاطر چې یاست مینه او محبت وکړي،
شونې د څو دغه ډول منل کېدل او اعتبار چې په برخه شوي مدي له یاده وباسئ. د دغه کسانو مینه او محبت تر ابده ستاسو په وجود کې خپل ژوند ته دوام ورکوي. هغه شیبې په یاد ولرئ چې د نورو مهرباني تاسو خوشحاله کړي یاست. د هغوی مهرباني داسې څه ځانګړنه درلوده چې ویې کولی شول تاسو د مهموالي ځانګړي حس درکړي. آیا هغوی داسې کړنې ترسره کړي دي چې تاسو هم کولی شئ یا د کړنې د زړه له تله ترسره کړئ؟ ډیر تمرکز وکړئ تر څو مهرباني پر خپل عادت بدله کړئ. لیو باباټا وایي مهرباني یو عادت دی، هغه عادت چې هر څوک کولی شي پر خپل ځان کې وده ورکړي. د هغه وړاندیز دا دی چې د یوې میاشتې لپاره پر مهرباني کولو تمرکز وکړئ. د یا تمرکز له تمرین کولو وروسته به په خپل ژوند کې د ژورو بدلونونو شاهدان اوسئ. نسبت خپل ځان ته به غوره احساس پیدا کړئ او متوجه به شئ چې خلک ستاسو پر وړاندې بیل او بل ډول غبرګون ښایي. د دې ډلې یو هم دا چې خلک به له تاسو سره غوره او د پام وړ چلند کوي، ځکه لکه څنګه چې نوموړی وایي د اوږدې مودې لپاره له نورو سره مهربانه اوسېدل زموږ د کار د قانون تابع دي. یعنې دا چې خلک به ستاسو د مهربانۍ ځواک بالاخره په مهربانۍ درکړي. هره ورځ د یو کس لپاره د مهربانۍ له مخې یو کار ترسره کړئ. د ورځې په پیل کې زیرکانه پریکړه وکړئ چې یاد له مهربانۍ ډک کار به مو څه وي، وروسته یې د ترسره کولو لپاره وخت ځانګړی کړئ. له نور سره په خپلو اړیکو کې په ځانګړې توګه له هغو سره چې تل تاسو په غوسه کوي او ځوروي مو مهربان او شفقت کوونکي اوسئ او دوستانه چلند ورسره ولرئ. له مهربانۍ څخه د خپل ځواک او قدرت په توګه کار واخلئ. خپلې کوچنۍ مهربانۍ مو د شفقت او صمیمیت تر پراخه پولو وغځوئ. دا اړمنو کسانو لپاره د داوطلبانه کړنو ترسره کولو او د نورو د ذوق او اندېښنو د کمولو لپاره د لاس په کار کېدو نوښت هغه بیلګې دي چې له مهربانۍ او شفقت څخه ډک چلند بلل کېږي. له ټولو سره مهرباني کوئ، نه یوازې له هغو سره چې اړتیا ورته لرئ. د خپل مهربانۍ دایره مو پراخه کړئ. په ځینو شرایطو کې مهرباني کول یو اسانه کار دی. د بیلګې په توګه کله چې په ناڅاپي او ناخودآګاه ډول له رحم کوونکي مهربانۍ سره مخ شو، دغه مهال مهرباني کول یو اسانه کار دی. رحم لرونکي مهرباني یو ډول مهرباني ده چې سټیفني ډوریک په اړه بحث کړی دی او په ساده ژبه هغې مهربانۍ ته ویل کېږي چې له سختو اړمنو کسانو لکه ناروغانو، بېوزلو، زیان لیدونکو طبقې او داسې نور سره باید وشي. له هغو کسانو سره مهرباني کول چې موږ ته نږدې دي، هغه که له عاطفي اړخه وي لکه د کورنۍ غړي یا ملګري او یا د بل هر دلیل له مخې لکه وطن، جنسیت، ورته نژاد، هم یو اسانه کار دی. تر هغو ډولونو چې مشهور فیلسوف هیګل له هغوی څخه د داسې نورو په نوم یادونه کړې ده. کېدای شي له هغه کسانو سره مهرباني کول چې هغوی هم د داسې نورو په لیست کې راولو یو ستونزمن کار وي، خو دغه کار ارزښت لري. مهرباني باید محدوده ونه ساتو او اړینه ده چې د هرې سطحې له خلکو سره هغه که د پیسو، مقام، ارزښت، عقیدو، چلند، لید لوري، قومیت، سمت، عمر، جنسیت او داسې نورو له اړخه سره یو شان هم نه وي. یو ډول مهرباني او چلند وکړو. که چیرې مهرباني کول یوازې هغه کسان ته ځانګړی کړو چې زموږ په نظر یې وړتیا او لیاقت لري، همغه ده چې یو اړخ قضاوت به مو کړی وي او دا په دې معنا ده چې په وجود کې مو یوازې مشروطه مهرباني تمرین کړې ده. په داسې حال کې چې اصیله مهرباني د حیواناتو په ګډون ټولو موجودات ته شاملېږي. که مو چیرې له یو کس سره مهرباني کول یوازې له دې امله ځنډولي او سپمولي وي چې هغه ستاسو له ملاتړ او درک پرته هم کولی شي خپل ژوند ته دوام ورکړي. په دې معنا ده چې یو اړخ او محدوده مهرباني مو ټاکلې ده، خو په یاد ولرئ چې مهرباني مو باید ټول شموله او پراخه وي، نه یوازې یو ټاکلي وضعیت، شخص، وخت او ځای ته محدوده. د نورو په اړه قضاوت کول حد اقل ته ورسوئ. که په رښتیا غواړئ چې مهربانه واوسئ، نو د نورو په اړه قضاوت کول کنټرول کړئ. پر نیوکو باندې د وخت د ضایع کولو پر ځای د مثبت اوسېدو او شفقت لپاره وخت ځانګړی کړئ. د نورو په اړه له قضاوت کولو لاس واخلئ او په یاد ولرئ چې تاسو هیڅکله نور په بشپړه توګه نشئ درک کولی، مګر دا چې یوه ورځ یا یوه اونۍ د هغو پر ځای ژوند وکړئ. د هغوی په اړه د قضاوت کولو پر ځای غوره ده چې له هغو سره پر مهربانه اوسېدو تمرکز وکړئ. له دې سربیره باید تل په یاد ولرو چې مهربانه اوسېدل یعنې دا چې د هغې مهربانۍ او همکارۍ پر وړاندې چې له نورو سره یې کوو نه باید له هغو څخه تمه او توقع ولرو. دویمه برخه، له مهربانۍ ډکو ځانګړنو ته وده ورکول.
له نورو سره له شفقته ډک چلند ولرئ. مهربانه اوسه، ځکه د هر هغه انسان په ژوند کې چې لیدنه او خبرې ورسره کوي یو سخت جنگ روان دی او هغه له سلګونو ستونو سره لاس او ګریوان دی. اړینه نه ده چې مقابل لوره به کوم موقف او د شتمنۍ په کومه سطح کې قرار لري. هر هغه څوک چې د ځمکې پر مخ ویني سلګونه ستونزې لري او ستاسو له لوري مهرباني او منل کېدل ته اړتیا لري. ان کله چې د خپل ژوند تر ټولو سختې ورځې تېروي په یاد ولرئ چې نور هم ورته ستونزې، ځور، سختۍ، ناراحتۍ، ناهیلۍ او بېوزلۍ تجربه کوي. دغه ډول یو کار په هیڅ صورت سره ستاسو احساسات کم ارزښته نه ښکاروي، بلکې د دې لامل کېږي څو پوه شي چې د خلکو چلند ډېر کله د هغو زیان، ځور او درد پر اساس دی چې د زغملو په حال کې دي، نه د هغوی له وجودي تمامیت څخه سرچینه اخیستونکي. او همدا مهرباني ده چې له منفي عواطفو څخه د تېرېدو او د انسانانو له دروني حقیقت سره د اړیکې جوړولو کلي ګڼل کېږي. په حال کې حضور لرئ. د نورو لپاره د مهربانۍ کولو تر ټولو غوره ډالۍ دا ده چې کله له هغو سره یو باید په هغه شیبه کې حضور ولرو، یعنې خبرو ته یې په غور سره غوږ ونیسو او پر وړاندې د زړه له تله توجه ولرو. پر خپلو ورځنیو پلانونو او پروګرامونو باندې بیا کتنه وکړئ او له دې چې داسې یو شخص ښکاره شي چې تل د بیړې او منډې په حال کې دي لاس واخلئ. فعال شیبه کې شتونه حضور درلودل په لاسرسۍ کې د اوسېدو په معنا ده او دا یوازې هغه مهال شتون لري چې د بیړې او په چټکۍ سره د کارونو ترسره کولو په حال کې نه وئ. خوشبینه اوسئ. که څه هم په مخکینیو مخونو کې په دې اړه د اړتیا وړ اشارې شوي دي او هرومرو متوجه شوي یاست چې د خوشبینۍ او مثبت فکر لرلو حس د ژوند په ټولو اړخونو کې د پام وړ رول لوبوي. هغه خوند او قدر پیژندنه چې د مهربانۍ په ذات کې شتون لري تاسو ته د دې امکان درکوي څو د نورو خلکو او نړۍ ښېګڼې وینئ. تاسو ته د دې توان درکوي څو د هغه ستونزو، ناهیلیو او بېرحمیو له منځه چې وینئ او تجربه کوئ بریالي راوځئ. د مثبت لیدلوري ساتل د دې لامل کېږي څو له مهربانۍ ډک کارونه د هغو په اصلي او خوند بښونکي بڼه ترسره شي. همدارنګه شوخته به د دې سبب کېږي څو خپل ځان له حده زیات جدي ونه نیسئ او د ژوند له مخالفو او متضادو شیبو سره په پیاوړي ایمان او مثبت باور سره مخ شئ. د مثبت لیدلوري لرل تل اسانه کار دی، په ځانګړې توګه که مو یوه خراب او له ستړیاو ډکه ورځ تېره کړې وي. خو هر څوک د پوره تمرین د منفي ټکو پر ځای پر مثبتو هغو د تمرکز په ژوند کې د راتلونکو هغو مثبتو پیښو په اړه د فکر کولو له لارې چې خوښۍ له غمونو زیات وي کولای شي خپل مثبت فکر او لیدلوری لرل لا ډیر پیاوړی او تقویه کړي. جالبه خو دا ده چې د ژوند د روښانه او مثبت اړخونو لیدل ان یو افغانۍ هم لګښت نه لري. خوشبین اوسېدل او د مثبت فکر او لیدلوري ساتل نه یوازې د مهربانۍ کولو لپاره ستاسو ذهنیت چمتو کوي، بلکې ستاسو د شاوخوا کسانو لپاره هم خوښ او خوښي لرونکې ده. که چیرې خپل ډېر وخت پر ګیلو او شکایت کولو تیر کړئ، خوښي درلودل به ستاسو او ستاسو د شاوخوا کسانو لپاره یو ستونزمن کار وي. دوستانه چلند وکړئ. مهربانه انسانان له دوستانه چلند سره مینه او لیوالتیا لري. دوستانه چلند کول په دې معنا دي چې هغوی د ټولنې تر ټولو ټولنیز کسان دي، بلکې هغوی هڅه کوي چې نوي انسانان وپېژني، هغو ته د راحتۍ احساس ورکړي. که د خپلو زده کړو او کار په چاپېریال کې نوي کسان وینئ، کولی شئ د خبرو کولو غوټه ورسره پرانیزئ. هغوی ته د شته چاپېریال د ځانګړنو او قوانینو په اړه ووایاست او ان خپلو ټولنیزو ناستو او ساتیریو ته راوبلئ. ان که ډېر هم ټولنیز انسان نه یاست، یوازې یو موسکا او د یوې لنډې اړیکې ټینګول کولی شي دوستانه ښکاره شي. ستاسو دغه مهرباني به پټه پاتې نشي. هغه انسانان چې دوستانه چلند کوي مهربانه دي، ځکه له نورو څخه هم د غوره چلند او نیکو اړیکو تمه لري. هغوی له نوو انسانانو او ملګرو سره په یو شان خبرې کوي، یو شان اړیکې ورسره ساتي او په داسې دوستانه او اطمینان بښونکي طریقې سره وخت ورسره تېروي چې د دې لامل کېږي څو نورې په څنګ کې د راحت او آرام احساس وکړي. که په طبیعي ډول یو جنجالي انسان یاست، اړینه نه ده چې خپل ځان ته په بشپړه توګه بدلون ورکړئ. له خلکو سره د مهربانه اوسېدو لپاره کولی شئ هغوی ته پاملرنه ورکړئ، د حال او احوال پوښتنه یې وکړئ او داسې ښکاره کړئ چې مینه او علاقه ورسره لرئ. دلته د خپل یو ملګري د مهربانۍ په اړه درته لیکم.
کله چې د خپلې دویمې ماسترۍ د اخیستلو لپاره د انګلستان هیواد مانچستر ښار ته لاړم. لومړی ځل مې و چې دغه ښار ته راغلی وم او په بشپړه توګه نابلده وم. ما په لندن ښار کې ډېر شمېر ملګري درلودل او فکر مې کاوه چې په مانچستر ښار کې به هیڅ ملګری ونه لرم. ما په هوټل کې خپله کوټه له کابل څخه د انټرنټ له لارې ریزرف کړې وه تر څو چې د څو ورځو لپاره پکې پاتې شم او وروسته د اوسېدو لپاره یو مناسب ځای پیدا کړم. یوه شپه مې په خپل فیسبوک اکاونټ کې له چیک کولو چې زما موقعیت د منچستر ښار ښود وروسته یو څه ولیکل. یوازې څو دقیقې وروسته مې له خپل یو پخواني ګاونډي څخه چې ایرج نظامي نومېدو یو پیغام ترلاسه کړ. ایرج له روغبړ وروسته راڅخه وپوښتل چې د مانچستر ښار په کوم موقعیت کې یم او له ځنډ پرته یې زما د ټلیفون شمېره وغوښته. ما هم خپله شمېره ورکړه او د اوسېدو پته مې ورته ولېږدله. ایرج همغه دقیقه له ما سره اړیکه ټینګه کړه چې همغه شپه مې خواته راځي. ما ورسره هغه شپه ونه منله او سبا ورځې ته مو سره د لیدو ژمنه وکړه. هغه راتلونکي سهار کله چې زه په سالفورد پوهنتون کې وم یو ځل بیا اړیکه ونیوه او د مازدیګر 4 بجې مو یو له بل سره د لیدو ژمنه وکړه. ایرج مازدیګر په 4 بجو د پوهنتون په تمځای کې زما په تمه و. هغه مې له څو کلونو وروسته یو ځل بیا ولید. له ایرج سره د میلاد نیازي په نوم یو نږدې ملګری هم و. موږ درې واړه په منچستر ښار کې له قدم وهلو وروسته نروشلیم په نوم سیمې ته د نړۍ د ډېرو هیوادونو ښکلي رستورانتونه پکې لاړو. د ډوډۍ له خوړلو وروسته ایرج له ما وغوښتل تر څو هر څومره وخت چې وغواړم کولی شم د هغه په کور کې پاتې شم. ما ترې مننه وکړه او ورته مې وویل چې په هوټل کې مې مخکې له مخکې اتاق ریزرف کړی دی او د هغه له مهربانۍ ډکه سپارښتنه یې په همغه لومړیو کې رد کړه. خو ایرج ډېر ټینګار وکړ چې باید وړاندیز یې ومنم. ما هم له هغه سره له څو شېبې خبرو کولو او ډېر ټینګار وروسته د هغه وړاندیز ومانه. ایرج یو نسبتا لوی کور درلود او یوازې هلته ژوند کوو. زه د ډېرې مودې لپاره د ایرج په کور کې پاتې شوم او ایرج ان اجازه نه راکوله چې د یو بوتل اوبو پیسې هم ورکړم. دا چې موږ په دې موده کې پر کومو مسایلو خبرې وکړې، دا چې څه مو وخوړل او یا ایرج کوم رنګ جامې اغوستې، هیڅ مې هم په یاد نه دي. خو دا چې ایرج له ما سره څومره په مهربانۍ چلند وکړ هیڅ کله به مې له یاده ونه وځي او تل غواړم چې د هغه دا مهرباني یو وخت په یو ډول سره جبران کړم. مؤدبانه چلند وکړئ. هرومرو لږ لږ په یاد لرئ چې د ښوونځي د پیل په لومړیو ورځو کې تاسو ته د باادبه اوسېدو په هکله خبرې کوي او هرومرو په ژوند کې د ادب او باادبه اوسېدو پر ارزښت پوهیږئ. مؤدبانه خبرې کول د دې لامل کیږي څو موږ د درناوي وړ شخصیت لرونکي او باادبه شخص ښکاره شو. ځینې کسان فکر کوي چې مؤدبانه خبرې کول یعنې دا چې موږ باید ډېرې رسمي خبرې وکړو، خو حقیقت دا نه دی. موږ کولی شو ډېرې ماتې او له صمیمیته ډکې خبرې وکړو. مؤدبانه اوسېدل د تشریفاتي اوسېدو او غوړمالۍ په معنا نه دي. که څه هم مؤدب اوسېدل په خپله د مهربانه اوسېدو نښه نه ده، خو رښتینې او له خلوصه ډک ادب درلودل د نورو پر وړاندې ستاسو درناوی او احترام ښکارندوی دی. ادب د نورو د پاملرنې ترلاسه کولو او هغو ته د ملګرتیا د پیغام رسولو یوه له مهربانۍ ډکه لاره ده. د مؤدبانه چلند کولو لپاره ځینې ساده لارې عبارت دي: له ځانه ډېر مؤدبانه چلند ښکاره کړئ. دروازه د خلکو پر مخ پرانیستې پرېږدئ. له ځانه ډېر عام او ساده چلند مه ښکاره کوئ او له پردۍ یا ناپېژنده کسانو سره ډېر مه صمیمي کېږئ. په رښتینولۍ او صداقت سره د نورو ستاینه او تمجید وکړئ. منندوی اوسېدل د رښتینو مهربانه انسانانو لپاره مننه کول یو ساده او اسانه کار دی. هغوی هیڅ کار د نورو دنده نه ګڼي او تل له هغو څخه مننه کوي. هغوی پوهیږي څه ډول باید ووایي چې مننه کوم او له دې جملې څخه په رښتیا هم همدا موخه او مطلب لري. هغوی د خپلې مننې او قدردانۍ د پیغام لیږدولو لپاره له مخامخ خبرو، ټلیفوني اړیکې او یا د مسج یا ایمیل له لیږدولو ګټه اخلي. که چیرې د خپل شاوخوا خلکو څخه د مننې کولو عادت ته په خپل وجود کې وده ورکړو، وبوینو چې لا ډېر مهربانه شوي یو. که چیرې ټول هغه څه ته چې نور یې لپاره تر سره کوي پاملرنه وکړئ، هغه مهال د هغو لپاره د ښو کارونو تر سره کول ته چمتو کیږئ. د دې پوهې په ترلاسه کولو سره چې د نورو مهرباني کول څه ډول ستاسو احساسات تر اغېزې لاندې راولي، په نړۍ کې د مینې خپرولو او مهرباني کولو لپاره لا ډېر لیوالتیا پیدا کوئ. درېیمه برخه: د مهربانۍ کولو لپاره عملي تمرینونه. له ژوندیو موجوداتو او حیوانات سره مینه ولرئ. له حیوانات سره مینه کول او د هغو ساتنه د مهربانۍ لپاره او عملي تمرین ګڼل کیږي.
همدارنګه هغه طبیعت ته درناوی کول چې زموږ له بقا او ژوندي پاتې کېدو یې ملاتړ کړی او زموږ د سالمې ودې لامل کیږي، سره له دې چې له مهربانۍ یو ډک عمل دی بلکې توجیه منونکی او د حساب وړ هم دی. د طبیعت پر وړاندې د دې لیدلوري په خپلولو سره ډاډ ترلاسه کوو چې هغه سرچینې چې د یو سالم ژوند د درلودلو لپاره ترې ګټه اخلو له منځه نه وړو. له حیوانات سره په مهربانۍ چلند وکړئ او د ساتلو لپاره یې هڅې وکړئ. هغه حیوانات چې په کورونو کې ساتئ درناوی ولرئ. انسان د حیواناتو مالک نه دی بلکې موږ په داسې موقف کې قرار لرو چې د حیواناتو د ساتلو او پاللو مسؤلیت مو پر غاړه دی. ډیره مسکا وکړئ. د مسکا د ګټو په اړه په مخکینیو مخونو کې اشاره درلوده، خو دلته پرې یو ځل بیا ټینګار کوو، دا ځکه چې مسکا کول د مهربانۍ او مهربانه اوسېدو له ځانګړنو څخه ده. مسکا کول یو له مهربانه ډک عمل دی. له ملګرو او عزیزانو سره د مسکا کولو عادت تمرین کړئ. که څه هم اړتیا نشته چې پر مخ باندې د مصنوعي مسکا په لرلو سره د په خوا و هغې خوا منډې وهئ. کله چې کوم چاته مسکی شئ هغوی به هم ځواب کې مسکا درته وکړي او ان ژوند ته به یو څه نور خوند هم اضافه شي. بله ګټه یې دا ده چې مسکا کولی شي مغز ته په فریب ورکولو سره له مخکې څخه زیات د خوښۍ احساس ترلاسه کړي. ستاسو له مسکا ټول ګټه اخلي او په دې مسیر کې مو د مینې او مهربانۍ کولو ظرفیت نور هم وده کوي. مسکا کول د دې لامل کیږي څو نور ستاسو په شتون کې د راحتۍ احساس وکړي. همدارنګه مسکا کول تاسو داسې یو شخصیت معرفي کوي چې کولی شو ورته نږدې شو او دا په خپله د مهربانه اوسېدو یوه لاره ده. په خپل ځان کې مو له نور سره د مینې او علاقې لرلو ته وده ورکړئ. رښتینې مهربانه انسانان د زړه له تله له نورو سره مینه او علاقه لري او د دغه انسانانو مهرباني کول د کوم څه د لاسته راوړلو یا د خپل ځان لپاره د مقام او موقعیت د برابرولو لپاره نه دي. د مهربانه اوسېدو لپاره هڅه وکړئ چې نورو ته لا ډېر ارزښت ورکړئ او هغوی ته په پاملرنې کولو له هغوی څخه په پوښتنې کولو او د هغو په خیال ساتلو سره له خپل لوري ارزښت ورکول په عمل کې وښایئ. کولی شئ له نورو سره د علاقمند کېدو لپاره لاندې تګلارې وکاروئ. د حال او احوال پوښتنه یې وکړئ او دا چې په رښتینې هم څه حال لري باید درته مهمه وي. د بیلګې په توګه زما ښه په یاد دي چې زما یو ملګری زما په مخکې له یو بل څخه وپوښتل د پلار ناروغي دې اوس څنګه ده. هغه ځواب ورکړ چې چندان ښه نه دی. مقابل لوری پرته له دې چې وضعیت ورته مهم اوسي او یا درک او احساس یې کړي ویې ویل ډېر ښه. که مرکه یا ازموینه لري هغه د بریالیتوب هیله او د خیر دعا وکړئ. کله چې له خلکو سره خبرې کوئ اجازه ورکړئ چې لږ تر لږه د ټاکلي وخت نیمه برخه هغوی خبرې وکړي. په خبرو اترو کې ډېر پر نورو او د هغو پر خبرو تمرکز وکړئ تر څو یوازې تاسو پر خبرو اترو حاکم اوسئ. کله چې له نور سره خبرې کوئ د سترګو د اړیکې ساتل مه هیروئ او خپل موبایل ټلیفون مه کاروئ. داسې ښکاره کړئ چې ګواکې مقابل لوری درته مهم د یو لومړیتوب درته لري. خپل هغه ملګري ته چې ډیره موده کیږي له حاله یې نه یاست خبر له کوم دلیل پرته زنګ ووهئ. یو ښه ملګري ته د زنګ وهلو لپاره تل دلیل او لامل ته اړتیا نه لرئ. د ځان لپاره موخه وټاکئ چې هره اونۍ یوازې د احوال او خبر اخیستو لپاره خپل یو ملګری یا ملګرو ته هرومرو زنګ وهئ. د یو ګډ پلان جوړولو او یا کومې ځانګړې موضوع په هکله د پوښتلو په خاطر زنګ مه ورته وهئ بلکې یوازې له دې عمله چې یاد شوی مو دی دغه کار ترسره کړئ. له ملګرو سره اړیکه ټینګولو پرته له دې چې کوم ځانګړی کار ورسره ولرئ هغوی ته د مهموالي او ارزښتوب احساس ورکوئ. دغه کار ستاسو د مهربانۍ او ارزښت ورکولو ښکارندوی کوي. که ډېر بوخت یاست ټنبلي مه کوئ. کولی شئ یو لیکلی پیغام یا ان په فیسبوک کې پوسټ ورته وکړئ. خو که غواړئ چې هغه ته زنګ ووهئ دغه کار مو د زړه له تله ترسره کړئ. په مهربانۍ کولو سره خپل ژوند بدل کړئ. د ژوند کول د ډول او یا ژوند ته د کتلو د ډول بدلون کیدای شي تاسو وویروي. دالډوس آکسلي په نوم یو انګلیسي لیکوال د ژوند د بدلولو په تړاو وایي خلک ډېر کله له ما پوښتنه کوي چې د ژوند د بدلون لپاره تر ټولو اغېزناکه تکتیک او لاره څه ده. یو څه خجالت کېږم چې له کلونو څېړنې او ازمایښتونو وروسته وایم چې تر ټولو غوره لار دا ده چې یو څه مهربانه اوسئ. د آکسلي د اوږدو څېړنو پایلې جدي ونیسئ او اجازه ورکړئ چې مهرباني به ستاسو ژوند بدل کړي. اجازه ورکړئ چې مهرباني مو پر ټولو اعمالو او ان منفي ځانګړنو
څرګندونو لکه تاوتریخوالی، کرکې، رټلو، غوسې، ویرې او کم ګڼل باندې برلاسي شي او هغه ځواک چې د ناهیلۍ له امله له منځه تللی و یو ځل بیا را ژوندی کړي. د مهربانۍ له لارې دغه موضوع په تصدیق سره چې خپل ځان، نورو خلکو او د ژوند چاپېریال ته پاملرنه او ارزښت ورکول د غوره او سم ژوند کولو لاره ده. خپل موقف روښانه کړئ. مهرباني یوازې د هغې پر اغېزې پورې محدوده نه ده، بلکې د ژوند کولو سبک او طریقې ټاکل دي. مهرباني هغه موزون آهنګ او زمزمه ده چې له یوه هغه څه سره چې وایي او ترسره کوي ترکیب شوي او یو ځای شوې ده. د مهربانۍ له برکته ده چې د نور د ډېرۍ شتمني، استعداد او نورو لاسته راوړنو په اړه ستاسو حسادت، اندېښنه، تشویش او نور هغه مسایل چې ستاسو ذهن بوختوي خپل اصلیت او شتون له لاسه ورکوي. د مهربانه اوسېدو د لارې په نیمایي کې متوجه کیږئ چې موږ ټول یو موټی یو. کله چې تاسو کوم بل څوک وځوروئ پخپله هم ځورېږئ او ازرده کیږئ او هغه څه چې د نور د ملاتړ لپاره یې ترلاسه کوئ له تاسو څخه هم ملاتړ کوي.